څه بله انسان دی یاره بیا تا جان ته موږ حیران شو یاره لکه نن سبا که چاته وګورو نو خلک د نورو خلکو چې کوم سوري دی په کاڼو باندې ولي او ویډیو سره نور شیر کوو زموږ د خبرو رومبلې ګوره لکه نن سبا که نو ته خیال وکړې نو خلک د نورو خلکو سوري په کاڼو باندې ولي نو ده ته وګوره چې ځناورو سره دومره مینه خبت صحیح ده عطاجان په خپل ځای باندې د کم انسانانو سره څومره مینه محبت ساتي نو دومره د حیواناتو سره هم ساتي نو دوستانو د ویډیو یو دوه درې کلیپونه یا سره موږ شیر کوو چې عطاجان د ځناورو سره څومره مینه محبت ساتي نو راځئ ویډیو سره لازمي وګورئ ویډیو نه بعد موږ بیا خپلې څو خبرې کوو ویډیو لازمي وګوره تر اخره پورې وګورئ نو بیا به موږ خپلې یو څو خبرې کوو راځئ دوستانو تاسو ته دا ویډیو ښکاري دا یو سپی دی چې دی ولې دا بسکټ ورله واغېسته او دا کلیپۍ دي دا ورله وکړه څومره چې په انسانانو مهربانه لکه څومره مینه محبت ساتي دا سپو سره هم ساتي نو د ویډیو کلیپ تاسو وګورئ دی پسې بیا سره بل کلیپ ته سره هم شیر کوو دویم نمبر کلیپ شروع کېږي رومنۍ ستا اجازه ده دا خو ستا حق دی دا وړه ورته واچومه اجازه ده صحیح ده صحیح ده زه لږ وړه دي تا چومه کور ته ځه دا څومره ډېر دي دوستانو بس دغه دوه کلیپونه ستاسو سره موږ شیر کړل عطاجان یوازې انسانانو سره نه بلکې د حیوانات چې کوم دي که سپي دي که میږي دي که هر قسمه مخلوق دی الله پاک نو هغوی سره مینه محبت ساتي دا ویډیو تاسو وکته شاید خوښه شوي به وي نو شاید عطاجان یو ډېر ښه نایس انسان دی او کم کار چې هم کوي کم که یتیم دی که مسکین دی که حیوانات دي که انسانان هغوی سره خپل زړه نه څه کومت کوي نو د الله رضا دپاره کوي څه ریکایي په زړه کې نشته نو تاسو به هم ډېر خوښوئ موږ یې خپله سپورټ کوو زموږ زیاتې ویډیوګانې هم زموږ په چینل کې په اخترخان باندې دي که څوک یې کتل غواړي نو زموږ چینل ته وزټ وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ دا د ده ویډیوګانې مو تاسو ته میلاو شي نور هم تاسو ته ټیکنیکل ویډیوګانې میلاو شي عام ویډیوګانې میلاو شي نو لازمي زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ داسې د ده چې کومه ویډیو هم راځي نو موږ تاسو له باقاعده د هغه باندې موږ یو ریلیکشن ویډیو تاسو له جوړو تاسو له ویډیو راوړو زموږ ویډیوګانې کوم خوښ شوي نو لازمي خپل ملګرو سره شیر کوئ زموږ چې کوم چینل دی نو ضرور سبسکرایب کړئ د خپل ملګرو سره چې داسې قسمې ویډیوګانې تاسو په ټایم باندې میلاویږي دا لکه یوازې دی نه موږ له هم دا پکار دی چې د الله پاک کوم مخلوق دی ډېر کسان داسې وي چې بانګیان جنګي سپي جنګي یا داسې نور حیوانات یا جنګي یو بل تکلیف میلاویږي دا هم ښه نه یا هزار ګټي ظلم پکې لکه یو آس ګاډی والا دی هغه په اس خر باندې خپله ګاډی چلي زیات وزن چې پې وړي نو هم لکه ظلم دی که نه چې لکه خپل اوس مناسب ظلم پې نه کوي او چې څومره وړي شاشن وړي یاسې په اټو کې مطلب اوس دومره کمې شوي ټکټر مکټر ګاډي واړه پکې راوته خو اوس هم ډېر ځایانو کې داسې کسان دي چې په غویانو باندې ایوي دا کوي نو چې که ظلم پې نه کړي داسې که نور هم مخلوق کي زموږ سره چې په ټایم ورته خوراک اچي داسې ظلم زیاتې ورسره نه کوي او داسې که انسانان هم که یتیمانان وي مسکینان وي زموږ د اوس نه ورسره څه کېږي نو څنګه چې دی لګیا دی داسې نور سوشل ورکرز هم لګیا دي نو موږ هم دا پکار دی هغوی سره خپل ځاني کومک وکړو نو شاید چې یو ویډیو به ستاسو خامخا خوښ شوي خو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسمې ویډیوګانې تاسو په ټایم باندې میلاویږي دې سره به تاسو ته ریلیکشن ویډیو هم میلاوي څنګه چې دا ویډیو وه او دې سره سره به زموږ ویډیو زموږ چې کوم چینل دی ټیکنیکل بنیر په نوم دی نو ټیکنیکل ویډیوګانې تاسو ته لازمي میلاویږي ستاسو په موبایل کې هر څه پرابلم وي که په فیسبوک کې ټیک ټاک کې که هر څه پرابلم ستاسو وي نو موږ ته په کمنټس کې ویلی شي باقاعده به تاسو له موږ جواب درکړو د دې سره سره به تاسو له موږ په هغې باندې ویډیو هم راوړو تاسو له ویډیو جوړو نو لازمي زموږ چینل ته وزټ وکړئ نو موږ له راکړه اجازت په راروانو ویډیو کې میلاویږو د الله په امان